راشه ډیر میلینګز ته select receptions information exists insert new field وګوره دې کوم اساس ډیټابیس نشته دی خو زه به جوړ کوم اصل کې ډیر start mail merge یا دا سکارو کې چې create new one دونه لري پس نشم راتلی صحیح ده نه او کسٹمائز تراش او سو والا بس دلاندې دا تخته شو ریموو یې کاسل کړی delete 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 وزه به سو والم ها title delete first name last name company name last name में तेरशे और एड्रेस लैंडवन पजे बजरी नेम सबल और कम से फुल एड्रेस दागे ने पास डियर सेलेक्ट ओके दर कम से फॉर एग्जांपल हामिद जिक्स जलालाबाद वसीम काबुल company name USA Khalid say for example the UNICER say Kabul shit that's safe career my total data that's the video can dear you did it now was it the say ma field wale first name مخامخ خو د سوري کې ډېر اصل کې student یا employee name او دا رولر والے او دلته کې ټیپ ډیزاین کې اثر کې داس ٹھیک ہے انټر اٹ در کوم سے دا پوسټ نو دې فیلډ تراشه ډېر دي ځکه او سو کې دې فیلډ باندې کمپنی نیم والا اثر کې ډېر ډبل تصور کوم اثر کې ډېر کمپنی نیم او بیا ډېر سو کې دې ځکه ډېر زبو ولم دې زنه سه ایڈریس ډېر زبل د کې انسرټ مرج فیلډ د براشم سب اور کم دې ځکه اثر کې ډېر دا سلیکٹ کړی دی ځکه تو تر کوم سه student control e student employees information څنګه چې موږ ډیټابیس جوړ کړو دا مې ورکا سره بیا مې څوک ډیر دي زنه هایلایټ پریویو ریزلټ نو ګوره ماته ریزلټس راته راغلي اوس ګوره دې زنه مو نیکسټ ریزلټ تاسو تللی شي اصل کړیر یو کین ټیک and go one تللی شي او اخري نمبر ریکارډ تللی شي find reception څه کار کوي اصل کړیر find reception دا مطلب دی نه چې زه یو کس سرچ کوم اصل کړیر لکه زه کوم چې سو کوم نو بکړیر خالد یونس find کړیر راته نشته بکړیر ګوره go back one وسیم خالد دا درې دی نه زبراشم وسیم او زه بس کوم دې ځکه find back نو ګوره ماته automatically find کی this field مطلب نه ز بای کمپنی دا کوم اصل کړیر چې کوم کس ما سره سه فار ایگزامپل په زیکس کې دی هغه ماته سرچ کا find next نو ګوره دا کس ما سره زیکس کې دی دا یو بل مسره دی auto check for errors کچې رستا په دې دا کیسه errors نه په دې میلینګ کې یا تا نه یو غلطی شوی یا دا فایل د بل ځای ته وړي یا ډیلیټ شوی نو آټو چیک پتا سوان کې ویډیر پدې کې زیات کرمږه وګوره چیک اینڈ پاسینګ رپورټ ایچ زیات کرمږه دا سیمولیټینګ استعمال سیمولیټ وی کاپی تاسو کړی اینڈ مرج رپورټ ایررز ان ا نیو ډاکومنٹ که څه غلطی نه دي کی وی نو ماته راک او کړی نو بس ماته د پیج را تراکا او دا کار دی نه دی دا مسره وایند اپ کا دا اوکې کړی دی زینا دی واز نو میل مرج ایررز هاف بین فاوند نشته مسره اصل کړی او زم چې نه complete the merge pausing to report each errors as it occurs دا اوکې کړیر نو دې ماته دا کمپلیټ کړیر ماته به ځان لګوره پیج تاسو امخ کړو کنه ډیر ځان پیج کې در کړیر خو تاسو به دا میلینګز کار نه کوي ځکه چې هغه تعالی ختم کاسل کړیر بس نو به جدي د پر اصل کې موږ دا چیک ایرر استعمالو وی کین یوز دیس چیک ایرر نو مطلب دا چې ها په یو پیج کې نه در کې ډیر تعالی بلکې تعالی په یو ډاکومنٹ کې یو ریکارډ تر درکې اصل کې څنګه چې مخکې مونږ ویلو نه
لکه چیک مطلب دا کدی کې څه پرابلمز یې اصل کې پرابلم د ډیټا یې اصل کې دا مونږ یو مخ کې ډیلیټ کې دي شي فایل نوم چینج کې دي شي لوکیشن چینج کې دي شي اصل کې ایکسس کې کوم فایل دی دا غیر ایررز مونږ ته زیات کر راځي نه او اصل کې ډیر دا میل مرج جواز له پر نه استعمالي کې ډیر میل مرج مونږ په نتورک باندې استعمالول شي ډیټا د زبل ځنه بزر عالم اصل کې ډیر هغه ته زم اصل کې اون سورس زبر هغه سورس چینج کوم اصل کې ډیر او هغه بیا څه دي ما سره آوټلوک نم کې دي شي د آوټلوک نظر ایمیل نظر ډیټا رالم نو ما سره نو مخ کې سرور اف کې دي شي کنه ډیر اصل کې افیسونو کې زیات کر سرور باندې کار کیږي ډیر نو بیا ډیر هغه ما سره صحیح طریقې سرکار پدې کې نشي کولای اصل کې ډیر دیټس وای نو ته چې بس دا ماته وایند اپ کا ایرر چیک کپکی ټیکه کا او کني بس ماته میل مرج سکا سٹاپ کا ته نور کار پکې زنه کوم اثر کنه دا لپاره اټو چیک فار ایررز سرچ کوم اثر سرور کې ایرر نه په کلاینټ کې به ایرر تاسو دا کلاینټ نشي کول ایرر چیک کول ډیر دا به سرور کې اصل کې ډیر ځکه کلاینټ نه هوته ډیټا راځي اصل کې ډیر آوټلوک تاسو رقم ځکه ډیر افیسز کې بتاسو آوټلوک یوزم کې کوم افیس کې تاسو څه افیس کې آوټلوک کنفیګریشن ها آوټلوک کنفیګریشن داسې چې هغه د لپاره ته پوزیشن چینج کول شي د هر ځای نه ایکسس کول شي ډیر لکه اوس دا کمپیوټر دی په دې کې ما ځان ته آوټلوک لاګین کو بس زما د کمپیوټر نرسه ماته راسي ایته ډومین انوایرنمنت وته ویل شي خپل یوزر نیم پاسورډ ولور کا کستا چې د کم سیستم سیټینګ تا پاره کی کنه راشه بل تک نو ما خپل سیستم سیټینګ دي ځکه نه راوستي شي ایته ډومین انوایرنمنت وته ویل شي ډومین کې داسي آی پی به خامخا کنیکټ کی یو بل سره له بدا کار کی ډومین ون خدا سره نه راځي ماسه فینیش اینڈ مرج تراشه اثر کې ډیر تاسو ته ویلو کنه ایډیټ دا په غلطی نه کوي مثال دلته امین دا کنه 6% دی شیر شي دا دس نه کوم څه ایرر وساتي ایررز ما سره یاد آوټلوک نه کیدی شي یا چې کوم ځای کې تاسو سره ډیټابیس پروت دی کوم ځای کې تاسو سره پروت دی اصل کې موږ سره ګور داسي ښه تاسو ته ما پرې خو دې مو خل زلک به ته کوم بیر تاسو په کنفیوز شدي وجه ما تاسو ته پرې خو دې ګور داسي نه لکه ما چرته د ایکسس ډیټابیس جوړ کړی دی ما ته پته نشته ځای کې پروت دی ما سره لکه د کرن ترالم دي ځکه ډیر او ام اس ایکسس کې ما یو ډیټابیس جوړ کړ فار ایگزامپل پته نشته کوم ځای کې ما سره پروت دی آی هاف دا مې ځکه پرې خو د ما تاسو په کنفیوز شې اس ایکسس نه پیږي تاسو ته ما ډیکلیئر نه کړی رسل کېږي ګوره دا ډي بي ډیټابیس ترالم دي ځنه ډیر my document के मासरे देना जब e के वाला या d के वाला मसर करियर come to my computer and then ma e के वागस दे देना और दे में सर्वर database1.accd विदा में के करियर दे और सो में को दे दा में क्रिएट का सल के हम दे तक कैसा e के बाद database वाश गोरे जरा सम दे कि गोरे मुख्तलिफ पर्पसेस दी दागी ले बाजार कम से फॉर एग्जांपल std info दा में ओके करियर दे आईडी को प्रेदा दर कम std ने दागे एड्रेस دا कोर्स टाइटल वगैरह वगैरह सेव शो दा में क्लोज का सकते हैं इसी तरह रिजल्ट बतावर का सकते हैं दरकुम से फॉर एग्जांपल हामिद पेशावर और DIT दरकुम वाहिद से फॉर एग्जांपल काबुल DBA वसीम से फॉर एग्जांपल जलालाबाद से फॉर एग्जांपल माउस वाहिद से फॉर एग्जांपल अच्छा दरकुम यूनस से न्यूयॉर्क जब वो था से nothing हमें क्लोज कर देते हैं हम देख सकते फाइल डियर न बके डियर गोरे डियर उस राशि मेलिंग्स था एग्जिस्टिंग लिस्ट तराशा सब के एग्जिस्टिंग लिस्ट डायरेक्ट ताल न दर के न्यू सोर्स था बराशी पर न्यू सोर्स के बराशी अदर एडवांस्ड था दा ब नेक्स्ट करिए सर डियर और दा बराशी Microsoft Office 12.0 Access Database Engine already provided दा वकले के वो कंफ्यूजन दे साल तपारा ई तलाशा और प ई के डेटाबेस रुचत का database1.accd दा रुचत का सल के टेस्ट कनेक्शन दा न की कार्ड है असल के दा ओके कर दे ना और दा का टेबल पे के मा सरो दा नेक्स्ट एंड देन फिनिश बैडरसो का हम दा फील्ड दा सर मौजूद दिया असल के दे से कि ना तो वर्क हम जैसे स्टूडेंट आईडी योर टेबल और का दे ना وګوره دلته براشم انسرت فیلډ د براشم آی ډی بو انسرت کوم دي ځکه ډیر اصل کلوز دلته ورکم سه فار ایگزامپل سټوډنټ نیم او دلته به انسرت فیلډ تراشم دي ځکه سټوډنټ نیم به وتاواله ایڈریس دلته
نه اخو داسې نشي چې کول ډیر که د فایل تاسو سره پچرته کلاینټ باندې ډیلیټ شي نوم تغیر شي ځای ولا پوزیشن ولا چینج کا علي بتاله ایرر درکې ایرر خدا نه دی کوئی افرم دیټ ډزنټ میټر پریویو ریزلټ او مخ ریکارډ دی کم چې مایکروسافټ ایکسس دی اټو چیک فار ایرر سو تم چې ایرر زی ما ترا کو ماته په بل ډاکومنٹ کې را ترا کا there is no error still وګوره ټول ریکارډ زما ته په یو پیج کې اتوماتیکلی را ترا کړل سکتی خو تاسو سره ډیر دا میل مرج به تاسو سره بیا کار نه کوي په دې پیج کې ځکه once هغه ایرر چې ایرر پیدا نشو بس کمپلیټ ہے کمالا ما ته وی نو ایررز ډیفاینډ او دینه پس ډیټا تاسو ګورئ ته څه ویډیو لوک specify how to handle errors that occur when completing the mail merge. You also have the option to simulating the mail merge to see if any errors would occur. ډېر دا موږ simulate کولی شو simulate مطلب کاپی اغستلی اصل کې ډېر نو کوس دغه ډیټابیس say for example دا ډیټابیس ما سره دا ما سره یو بل کمپیوټر کې پروت دی په ای کې نشته دا ما سره یو بل کمپیوټر کې دی ډېر نو مطلب دا دی چې دا به یو خدای یو کاپی والی او بل دا خبر ده چې دا ډیټابیس کو نوم چینج کوم یا وټ ایور لکه زه ور کوم say for example my database dot ACCDB دا نه نو غلط شو ورخه my database dot ACCDB دا نه تور کا اصل کلیئر انټر دوستو in use دی this in use دا ما سره in use دی اصل کلیئر close any programs وګورئ زبدا close کم دی زنه save کم په ډیسکټاپ باندې my data and then close this one as well ځکه ما سره database پروت دی کنه زبر شم دا به چینج کړم a data ACCDB دا بولو زبر شم ډیر هغه فایل بکلو کم دی زنه open और अब in the file my data mother sawi opening the this yes we connection will be wala तो हम बस ओके क्लियर रहे करा तो माते database find data source घर जाओ बस इधर कसी यो जे बस के मतलब बिया एरर दर के ऑप्शन बिया था सरागम ने रिमूव डेटा हेडर सोर्सेस वगैरह वगैरह जेम खत्म है क्लियर थी रिकॉर्ड है माता रख थोड़े मास रा मेलिंग सीखी मेलिंग माता कारण के असल क्लियर इट वोंट نو ډېر دې د وجه نه ویتل لمبې چې کله دا فایل اوپن کې نه لمبې ته کنیکشن قائم کاږي سره ډېر مای ډیټا ز فایل کلاو ما ته یس وی سلیکټ ډایرکټ فرام اسټرین فما سره نشته دي چانو راوالم ته چې دې لسنوم ورکا سره کډیر یو نوم ولا ما ورکنه سم ورکا سره کډیر ا ټریپل ا واسه کډیر او دا دې ټیسټ کنیکشن succeed دا وکړي کړی دي you got it now mailings so is there any error still what we know there's no errors you got it now मतलब دا ډیر چې کله دا ډیټابیس نه دی دیو ځنه بل ځای ته موو شي لکه سم سره دا کمپیوټر دی او بل کمپیوټر دی دا هغه ځنه ډیټا راوچتم کاغه نوم چینج کړي دی بیا مال ایرر سرچ کوي سر کې چې اف کورس these are your errors او دا میل مرج نه دی دا ته بس کی باس بیا کو هغه ډیر ریکارډ تا اډ کړي تل په ډیټابیس کې دی سایت ته بنا راځي تاسو سره کې ایررز لکه وګورئ ما سره اوس دا ایررز روستو پتا سو لینکس کیو په ایکسل کې آی کوم سره لینکس شته دی اوس ما سره دې کار کوي ته بس دا کمپلیټ کا اصل کډیر ماته اټو چیک مطلب دا چې سونه کارونه ما سره د میل مرج کیږي ا بیا نه کیږي اصل کډیر کو په هغه ایکسس فایل کې سو ریکارډز اچي اول ته بیا نه راځي تاسو اصل کډیر خو دا ان وی بیا راځي اصل کډیر تاسو ریکارډ او کو دا ان وی ډیر نو بیا خدا موږ اټو کمپلیټ کړی اصل ځکه هم سو کمپلیټ د مرج options and pass to report on each error occurs ختم کرا ته بس دا کمپلیټ کما تاسو کې چې کله کمپلیټ شي بیا بتا سړی دا ډیټا واپس دي زتا ناراضي اصل کډیر دا څنګه دا ریپورټ کا کم ډیفالٹ حالت ته دا یو اصل کډیر ځکه سیمولیټینګ موږ سلیکټ کولی شو سیمولیټینګ وی کاپی تا او ډیټا کمپلیټ مرج مطلب دا دی چې بس دا کم ار سماته کمپلیټ کا او ماته ریپورټ راک اف देयर سم ایررز او چې کمپلیټ د مرج وداوت پاسینګ ریپورټ ایررز ان ا نیو ډاکیومنٹ ماته دا ما پاس کا اصل کډیر عمدار ته هم دې چې پرې چې په کارو کوم اصل کډیر کزر اعظم دې ماته بیا اصل کې اویلیبل اصل کې بیا په ذکر کولې شم اصل کډیر خو مالي الټا ټوټل ریکارډز را ترا کړ دي چې these are your records you got it now نو موږ چې کله د یو ډیټا د ایکزیسټ نه راولو نو تاسو په دغه د پر بیا څه کوي ډیر ایگزیسټینګ لیست پر راځي تاسو به نیو سورس اپلای کوي اصل کې ډیر ځکه دیس مای سورس او پای کې ما سره دا نشته دی اصل کې ډیر ها موږ ډیر د کنټرول پینل نم ډیټا راوستي شو د کنټرول پینل نه اصل کې ډیر
خدای دا لپاره به تاسو لیکي اصل کې ډیر او ډي بي سی ډي سن به یوز کوي دا وی ډیټا سورس نه अब सिंगल ډیر अब الته کې سٹارټ تراشي دي چې ګوره تاسو یو میثड اپلای کوم ډیر دي نه که تاسو ډیټا په نتورک باندې ته واړی شیر کې نه او ستاسو ډیټا ته څوک نقصان نه رسي اصل کې ډیر بیا به تاسو د وینډوز اتنټیکیشن ایڈمنسټریټیو ټولز ته برابر ډیر تاسو او پای کې تاسو سره اصل کې ډیر ډیټا سورس دی اصل کې ډیر بیا تاسو سره ایکسل فایلز راولې ته هم اډ ایکسل ډي سن نو ما سره کوم یو فایل دی مایکروسافټ ایکسل او دا بس ډیر چې کم تاسو لري دا به فینیش کې اصل کې ډیر دلته وی تاسو سره کم یو سلیکټ وربوک کم یو 2000 صرف دا دی دا غنه زیات تعالی دین شي در کول اصل کې ډیر وینډوز 7 کې تعالی 2007 هم در کې اصل کې ډیر خو کوی تاسو سره داس یو افیس 2007 یا ایکسس وی دا د پربته دا آپشن چوز کړئ نو دې ته اصل کې موږ او ډي بي سی کنیکشن وته ویل شو یو ګاټ اټ نا مطلب دا چې تاسو واړې چې ډیټا ما سره دغه نشي لکه سیستم ډي سیستم جوړل شي اډ تراشه دي زنه ډیر او مایکروسافټ ایکسس په دې ځنه تاسو یا ایکسل شو یا مایکروسافټ ایکسس شو دا تاسو ډیر دي زنه غستې شي اصل کې ډیر دې ته اصل کې موږ او ډي بي سی وته ویل شو نو مطلب دا چې یو ډیټا کله تاسو مایکروسافټ ورډ تراولې نو آټو چیک کمپلیټ مطلب دا دی چې سونه ایرر ما سره د یو بل کمپیوټر ناراضي هغه ما ته پاس کا ختم کا او دا میل مرج بس کا ځکه چې نو ریکارډز د خپل ډیټابیس کې نه واړه مسل کې ډیر دا د پرمو د آټو چیک فور ایررز یوز کوو دا ډیر موږ سمپلی که تاسو غواړئ چې دا تاسو سره مرج اپ نشي اصل کې ډیر او زه غواړم چې سره ریکارډز راولم د ځکه نه ټیک ا نیو فایل راځي ډیر دې ځکه میلینګز تا میلینګ کې سلیکټ ریسپشنز ترا شي اومدا کا ډایرکټ ډیټا سورس سلیکټ کمای ټوټل ډیټا یا موږ سره په کوم ځای کې په ای کې وصل کړي په ای کې ما سره ډیټا and then SSD ودا دې زن اوپن کړه ډایرکټ اوپن کړی دې سینا وګوره او مکه سلیکټ ریسپشن دې سینا والے آی ډی والا اصل کې ډیر then name والا دې ځکه ډیر اصل کې ټیک std name دا ډیر موږ سره اصل کې ایڈریس والا دې ځکه you can take address as well address او سو کړی دې سینا بس ما دا درې واسطه اصل کې ډیر finish merging finish and merge دلته کې دا لاست ټیبل ورکړی دی یا به ته چاته سند کې یا به ته دا ډاکومنٹ پرنٹ کې او یا به ته انډیویډوال ډاکومنٹ کې غواړي تاسو سره سو ریکارډز دي کو زه پریویو ریزلټ کلیک کوم ډیر ما سره 1 2 3 4 ریکارډز دي اصل کې ډیر زه غواړم نه مال د 1 نه 2 پورې ریکارډ راکړه اټو چیک تعالی سکول هغه تعالی ټول در کول اصل کې ډیر او فینیش مرج سکر کې اصل کې ډیر زه غواړم چې د 1 نوالا تر 2 ریکارډ راکړه نو ټول ماته مرا کا اصل کې ډیر لوک وګوره دا 1 او دا بل ما سره 2 وګوره ډیر بل ریکارډ ما سره دی کې نشته دی اصل کې ډیر زه غواړم نه ماته ډیفرنٹ ریکارډز راته راکړه ټول راته راکړه نو ایډیټ انډیویډوال ډاکومنٹ ته براشي آل با کلیک او دې زنه بتاو کې اصل کې ډیر وګوره 1 this is my 2 record this is my 3rd record and this is my 4th record دا قسمه راکړه دا قسم ډایرکټ کوم زه پرنٹ کولم شم دا اصل کې ډیر ځکه ایډیټ انډیویډوال ډاکومنٹ نه لکه استاد یو کس وی چې به زما په ډیټابیس کې سونا دغه دی لکه ته په یو کې سمپل کړي شي لکه دا 1 پرنٹ کا 2 دا سه فار ایگزامپل 3 دا په یو ډاکومنٹ کې تعال درکې کته یو کس وی چې نه یو ریکارډ دی ته الریډي مخکې ما دا کړی دی زه غواړم چې یو ریکارډ په مختلفو یو پیج کراوله دا د برابر تاسو فینیش انډیویډوال ډاکومنٹ ترازه دا سمغه دا پرنٹ کولینګ شو سر کړي آل پرنٹ کا دا کرنٹ دا اوس نه ریکارډ راته پرنٹ کا یا تاسو رسل ریکارډ دی د 1 نواله تر 54 راته پرنٹ کا نو راته پرې دا سر کړي کچره تاسو انټرنیټ موجود دی سر کړي تاسو ما ویلو کنه چې دا ملمر جواز دي پرنه استعمالي کې جواز پرنټینګ په کوم ډیر دا موږ سند کولینګ چې چاته سر کړي زه بچرته اعظم اصل کې سندینګ میل میسج ټو چې کوم آوټلوک کې تاسو رینا STD نیم ابدي په خپل هغه نمبر چې دی اصل کړی کچره تا ایمیل ورکړي ایمیل هم تعالی درکې اصل کړی زه ته چې به دا کرنٹ ریکارډ نه دی د کسته سند اوټ کا کتا چرته ایمیل 2 کلیک کړي نو هغه ته ورکول شي ته زنه ایمیل به دې ځکه ځان سره 8K به ځان سره وړاندې وړاندې به ځان سره دا 8K لګوره تاسو کله یو سلیکټ ریسپشن نیو ټایپ لیست لینا نو پای کې تعالی لاست اینڈ کې درس درکې اصل کړي میل در ایمیل درکې اصل کړي ګوره ښا go to tab وګوره تعالی ایمیل دې درکې اصل کړی داس لاست اینڈ کې یا بدل د کې ایمیل سلیکټ کې اصل کړی وګوره دا ایمیل دې ما سره اصل کړی آی کې هر یو ایمیل دا ایمیل چې لیکل هغه ته څنګه ډایرکټ او بس ډایرکټ ایمیل مو تر راځي دم سره دې ایمیل ماته ایمیل اصل کې ختم کړی نو ما ته صرف کسٹمائزیشن سمپل کو ما دا ایمیل ته ډیلیټ کا اصل کړی کته وی چې یو ایک دفعہ کیسے کروں گے اس کو میں اس کے آگے پڑھتا سر بیا آؤٹلک ہم پکار دے گورے سٹارٹ ترا شدی زینا آل پروگرامز تا دم سڑے دا آؤٹلک نے صدا گورا خام دا دی زنم کی گڈیر جس گو ٹو آؤٹلک
look, Office and then Microsoft Outlook دا دی اصل کلیئر دا مثلا this Outlook اول به ته دا هر څه غته ډیفاین کړي SMTP او دا ټول به ته ډیفاین کړي ښه ID او دا څه پکې الې به تاسو سره سیټینګ کیږي کنټینیو with no emails ته yes دی به تاسو ایمیل میسجز تاسو غواړي اصل او دا ستاسو پرسنل ایمیل د لپاره د استعمالي کړي this inbox و اس پکې